د شیخ مصري صنعتي پارک پانګوال وایي په دې وروستیو کې د برېښنا د زیاتې پارچاوۍ له امله ځینې فابریکې د تړل کېدو تر بریده رسېدلي، خو په ټوله کې د برېښنا کمښت تولیدات کمرنګه کړي دي. عمده ستونزه چې زموږ دلته ده هغه د برق ده چې دلته موږ د برق د کموالي سره مخامخ یو. پخوا په برقونه ښه وو، اوس چې دی برقونو ستونزو سره مخ یو. موږ ته تقریبا 6 ساعته او 8 ساعته برقونه راکوي، هغه هم کله کله موږ 2 ساعتو کې بټۍ نه ګرمېږي. دلته لیبر زیات دی او هغه کار چې دی موږ چې څومره غواړو هغې ته موږ چې څومره تولید ورکوو هغې ته موږ رسېدګي نشو کولی. او برق ستونزې سره زموږ ډېر کار ټکنی شوی دی. پخوا هم دغه ستونزه موجود وه، خو په دغه شکل باندې لکه چې اوس ته نه وه، ځکه چې مخکې به موږ تقریبا لږ تر لږه چې برق راکول کېده 12 ساعته خو راکول کېده. اوس کله 6 ساعته شي، کله 8 ساعته شي، کله 10 ساعته شي، کله بیخي نه وي، هفتو نه وي. نو په دغه کله چې موږ په تیلو باندې کار کوو نو دغه د تیلو کار چې دی موږ ته ډېر زیان باندې تمامېږي، ډېر په نقصان باندې تمامېږي. موږ د اکثره وخت د برق له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه فابریکه 4 ساعته برق ته اړتیا لري، ولې په ځینو وختونو کې پرچاوي صورت نیسي. کله چې پرچاوي صورت ونیسي بیا نو زمونږ فابریکه هم ډاون کیږي او چارې ټکنۍ کیږي او ځنډنۍ کیږي. په دغو فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي د تیر په پرتله یې تنخواوې کمې شوي دي. د دوی په خبره که چیرته د فابریکو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي، ورسره سم به د دوی کاري ساعتونه زیات او د دوی میاشتنۍ تنخوا کچه به هم لوړه شي. معاش اوس فی الحال دغه ګزاره حال د کار بګیږي چې ګزاره حال تیر خو مخکې خو هغه برق سیستم څه و دا برق څه خراب شوی دلته معاش هم زمونږ سره لږ هغه شوی ده. که برق صحیح شي چې موږ ته دغه مالکان معاش هم ښه راکوي او ټولو کارګرو معاش هم سره ښه کېږي. کارګرو چې دی هر څه ګډوډ دي، نه د ورځې معلومه ده نه شپه معلومه ده، کله ورځې راځي کله شپه وي. نو چې برق په سیستم باندې وي انشاءالله موږ به ټول مشکل حل شي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د شیخ مصري صنعتي پارک د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ستونزه یې د دغه ولایت د برېښنا ریاست له مسؤلینو سره شریکه کړې چې د دغې ستونزې د هوارې ډاډ یې ترلاسه کړی دی. مونږ خو د مشرانو سره الحمدلله خبره شریکه کړې، دا کوم سړکونه چې دي او کوم احاطې دي دا تر دغې لاندې دي، پلان لاندې دي او دې ته انشاءالله د حل لاره وباسو. او د برق د ریاست سره هم د دې خبره کړې ده، هغو سره ناسته کړې ده. هغو موږ ته دا دغه راکړه چې ډاډ راکړه چې د ورځې موږ کومې فابریکې وړي هغې ته برق ورکوو او د شپې د خوا نه کومې لویې فابریکې دي هغې ته برق توزیع کوو. د صنعت او سوداګرۍ ریاست صنعتي فابریکې د هیواد اقتصاد د پیاوړتیا او پر ځان بساینې لپاره مهم وبلل. د دوی په وینا په دغو صنعتي فابریکو کې 2000 تنه په بېلابېلو برخو کې پر کار بوخت دي.